سلامونه ملګرو، په پښتو نیوز چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ یې او ښه په مزو کې به یې. ملګرو، د کیوټ مانو یو غلطه بربنډه ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده. ملګرو، دغه ویډیو تاسو هم کتلی شئ، خو په دغه ویډیو کې یې ټول بدن ښکاره کړی دی او د ځان نه په خپله باندې ویډیو هم کوي. ملګرو، که تاسو دغه ویډیو کتل غواړئ نو زموږ ویډیو تر اخره وګورئ او کوم ملګري چې زموږ د یوټیوب چینل پښتو نیوز چینل کې نوي دي نو مهرباني وکړئ تاسو زموږ د یوټیوب چینل پښتو نیوز چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره دغه د ټلۍ نشان هم ووهئ چې تاسو ته زموږ هره نوې ویډیو ښه په اسانۍ سره در رسي. ملګرو، د کیوټ مانو ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده او یو څو ورځې مخکې د کیوټ مانو د ډانس ویډیو په سوشل میډیا باندې راغلی وه او د هغې ویډیو دعوه یې په خپل کور کې په خپل خور باندې کړې وه. ملګرو، د ټیک ټاک سټار کیوټ مانو د ځان نه بربنډې ویډیوګانې وکړي او بیا یې په سوشل میډیا باندې وایرل کړي او الزامونه په نورو خلکو باندې لګوي. ملګرو، بیا په سوشل میډیا باندې چغې سورې وهي چې دا ویډیو خو زما نه ده او دا ما نه خور کړې ده او بیا یې په سوشل میډیا باندې ورکړې ده. ملګرو، نن سبا جنکۍ په دغه غلطو ویډیوګانو او په غلطو تصویرانو باندې ځان وایرل کړي او په سوشل میډیا باندې ځان ډیر مشهور کړي او خپل عزتونه په پیسو باندې هم خرڅوي. ملګرو، د داسې جنکو د لاسه ټوله معاشره خراب شي او بیا نوی نسل هم د دوی رنګې پیښې کوي. ملګرو، نن سبا ټیک ټاک کې لا یو هم راځي او په هغې خلکو ته خپل وجودونه او خپل عزتونه خرڅوي. نو ملګرو، دغه رنګ خلک مه سپورټ کوئ ځکه چې د دوی د لاسه د پښتون نوم وشرمېدو او د خپل پاکستان نوم یې هم وشرماوه.